السلام علیکم ناظرین د نننۍ ورځې تازه ترین ویلاګ سره زه یم اجاز یوسفزی. کتونکو په نننۍ ورځ کې به زه په ضلع کرم کې چې کوم فرقیز فسادات مخې ته راغلي دي په هغې به زه رڼا اچوم او د حکومت لخوا چې کوم هلې ځلې کیږي یعنې د دې فساداتو د مخنیوي لپاره یعنې د روغې جوړې لپاره چې کوم هلې ځلې کیږي په هغې به هم زه رڼا اچوم. د دې نه علاوه په دې ویلاګ کې به زه ضلع کرم کې چې کوم فسادات کیږي د دې لږ غونتې تاریخي پس منظر هم بیانوم. کتونکو هسې هو په ضلع کرم کې شیعه سني اوسیږي خو که هلته د ځمکې مسله وي که د ماشومانو مسله وي یعنې که چې څه هم مسله وي په آخره کې هغه مسله فرقیز فساداتو ته وځي. دا یو تاریخي حقیقت دی. دا مونږ تیرو ورځو کې هم وکتل چې ضلع کرم کې اپر کرم کې او بیا د منځنۍ کرم کې د ځمکو په مسله چې کوم بلا مرګونه مخې ته راغلل. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې د خیبر پښتونخوا حکومت ضلع کرم ته یو وفد لیږلی دی. په دغه وفد کې صوبایي وزیر قانون آفتاب عالم، د دې علاوه چیف سیکرټري ندیم اسلم، آی جی پولیس خیبر پښتونخوا اختر حیات ګنډاپور، د دې علاوه چې کوم دی کمشنر کوهاټ او نور چارواکي چې کوم دی په هغې کې شامل دي. دوی چې کوم دی وزیر اعلی ته بریفینګ ورکړی دی. دغه وفد نن د اهل تشیع چې کوم مشران دي د هغوی سره لیده کاتې کړي دي او د هغوی موقف یې اورېدلی دی او دغه تجاویز یې وزیر اعلی ته چې کوم دی د اډیو لینک په ذریعه ویلي دي او د دې وروسته به یعنې سبا له به دوی یعنې دا وفد چې کوم په کرم کې موجود دی سبا له به دوی د اهل سنت مشرانو سره ملاقاتونه کوي او د هغوی چې کوم تجاویز دي دا به وزیر اعلی ته رارسي او د دې وروسته به یو جامع حل چې کوم دی د دې مسلې معلومولی شي او عملي کولی شي. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې په 21 تاریخ باندې تقریبا د زیارت په ورځ باندې په دریو ګاډو باندې په مختلف مقاماتو باندې فایرنګ وشو او د هغې په نتیجه کې 45 کسان په حق ورسېدل او ګڼ شمېر چې کوم دی هغه جوبل شو. د دې وروسته باهمي چپقلش شروع شو او د قبایلو ترمنځ یعنې د اهل شي او د اهل سنت چې کوم قبایل دي په هغه ځای کې د هغوی ترمنځ ډزې وشولې او په هغې کې هم 13 پورې کسان تر دې دمه په حق رسېدلي دي او په مجموعي توګه په دغه سیمه کې په دې سیکټیرین فساداتو کې یعنې فرقیز فساداتو کې 15 کسان په حق رسېدلي دي او ویل کېږي چې د 80 نه سیوا په دې کې جوبل شوي دي. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې په ضلع کرم کې دا واقعات ولې مخې ته راځي. په هغې کې بنیادي وجه دا ده چې هلته یو ریلیجس سینټیمنټس پاتې کېږي. دوه ګروپونه دي، اهل تشیع دي، اهل سنت دي او هغوی چې کوم دی په ماضي کې هم د یو بل سره دغه شانتې معاملات مخې ته راغلي دي چې پکې انساني نقصان شوی دی. زه به لږ ذکر وکړم چې په کال 1971 کې په دغه سیمه کې خو د شیعه سني چې کوم فسادات دي فرقیز فسادات دي هغه یو تاریخ لري خو زه به لږ غټ غټ چې کوم واقعات شوي دي هغه به زه بیان کوم. په اول ځل 1971 کې یعنې کال 1901 کې په دغه سیمه کې چې کوم دی ډېر لوی فساداتو شو. بیا په 80s کې چې کوم دی په 80مه لسیزه کې 1987 کې ډېر لوی فساداتو شو. د دې وروسته په 1996 کې هم فسادات شو او د هغې په نتیجه کې ګڼ شمېر خلک چې کوم هغه په حق ورسېدل او چې کوم پراپرټي وه هغې ته هم نقصان ورسېدل. د دې نه علاوه خلک چې کوم بې کوره شو، بې شمېره خلک بې کوره شو. زه به لږ ذکر وکړم چې اول ځل د ټولو نه لوی د روغې کوشش چې کوم د مري معاهدې په شکل کې شو. په دغه مري معاهده کې د ضلع کرم کې چې کوم فریقین دي هغوی په دې باندې سلا شو چې ابادکاري ته به مونږ مقور کوو. یعنې کوم کسان چې بې کوره شوي دي یا نورو سیمو ته تللي دي د دوی د ابادکارۍ لپاره به مونږ مقور کوو. د دې نه علاوه چې کوم د ځمکې تنازعات دي هغه به مونږ د محکمه مال چې کوم ریکارډ دی یعنې په ټوارخانه کې چې کوم ریکارډ پروت دی د هغې مطابق به خلکو او دغه رنګ چې کوم په ماضي کې یعنې 2008 نه مخکې چې کوم فسادات شوي دي په هغې کې که مالي نقصان شوی د چا یا د چا ځاني نقصان شوی دی نو هغې لپاره به معاوضه هم وفاق ورکوي او وفاق دې ته تیار هم شو. د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني د دې لپاره 1.82 کروڑ روپۍ چې کوم دی هغه جاري کړی وي. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې اوس هم په دغه سیمه کې سرکاري وفد موجود دی او دوی به سبا له د اهل سنت مشرانو سره ملاقاتونه کوي. کتونکو زه به د دې هم ذکر وکړم چې دا سابق فاټه چې کوم دی عیسی وه یعنې ضلع کرم د سابق فاټه عیسی وه دې ته به کرم ایجنسي ویلی شو. دا د وفاق زیر انتظام و او د پاکستان چې کوم ډېر لوی تاریخ دی یعنې 15 کاله یا 4 کاله چې کوم دی د وفاق زیر انتظام راغلی دی. یو څو کاله محض وشو چې دا د صوبو ته حواله
حواله کړی شوي دي یعنې صوبو کې دا مدغم کړی شوي دي. نو زه به ذکر وکړم چې د دې معاملې نه د وفاق لا تعلق کېدل هم نامناسب دي. وفاقي حکومت تاسو وینئ چې لکه هغوی په کومو معاملاتو کې مصروف دي، چېرته کنټینر ږدي، چېرته یو پولیټیکل ورکرز خلاف کاروایی جاري دي. د دې نه علاوه زه به دا هم ذکر وکړم چې د ځینې کسان په وزیراله الیمین ګنډاپور هم دا اعتراض کوي چې دې ولې نه دی تللی، دا نه لویه فساداتو شو دی نه دی تللی. دا بالکل په ځای دي دا تنقید. خو زه به ذکر وکړم که چېرته مونږ د دې مسلې په حل کې دلچسپي لرو، بجای د دې چې مونږ داسې یو سیاسي سټیټمنټ جاري کړو یا یو کس ټارګټ کو چې به دی ولې نه تللی، مونږ به حل طرف ته لاړ شو. نو زه ګڼم چې په ضلع کرم کې چې نننۍ جرګه شوې ده مقامي مشرانو سره، دغه جرګه یو های پروفایل جرګه ده او په دې کې چې کوم های پروفایل کسان شامل دي، نو زه به وایم چې یقینا دا یو ښه ګام دی او دا یو په دې باندې مونږ صوبایي حکومت له لږ غونتې یو ایج ورکولی شو. کتونکو دا د نننۍ ورځ اهمترین ویلوګ، راتلونکي ویلوګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.